په دنیا کې هیڅ داسې منظره ښکلې نشته تر هغې منظرې چې یو ښځه خپل د مین دپاره غذا پخوي. دا په یاد ولرئ. زموږ بعضې ښځې انکار کوي، وایي زه ولې اشپزي وکړم، زه ولې دا کار وکړم، زه ولې دا کار وکړم. دا همدا قانون ده د دنیا. راځئ ویې منو چې موږ ښه ایسو په دې باندې او دا خوند کوي. مثلا که زه واوسېږم او د چا سره مینه ولرم، در حال چې زما خپله د کور کارونه نه دي زده، خو خپله هڅه مکمل کولی شم چې ښه اشپزي د ژوند او ملګري ته وکړم. دا دنیا تر ټولو ښه منظره ده. او تاسو کوشش وکړئ د میده اوري باران په رقم واوسېږئ. میده اوري تر څو قایم سي او د مځکې په تل ننوځي. د دې څخه هدف دا ده چې په رابطه کې په کراره یو بل ته مینه ورکوئ. دا مینه به دومره محکمه سي، دومره به د هغه په وجود کې ډیره سي، دومره به محکمه سي چې جدا کېده به مو ناممکنه وي. نو هغه وخت به مو یو صحیح رابطه پاللي او دا رابطې پالل هم اسانه کار نه ده. قهرمانان ښه رابطه ساتي. نو راځئ رابطې ته مو کار وکړو، مینه وکړو او لږ نوي شیان زده کړو.